اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. ماته او بریا د انسان په ژوند کې راځي او په هیڅ معنی ورڅخه انکار نشي کېدلی. بریا په دې معنی ده چې یو شخص هیڅ وخت د مهمو کارونو له ترسره کولو څخه ستړیا احساس نه کړي. بریالي خلک اوچته انګیزه لري او هیڅ وخت له هڅې او تلاش څخه لاس نه اخلي. دا ځکه چې له تلاش او لټون پرته هیڅ ډول پراختیا او پرمختیا منځته نه راځي. هڅه او تلاش د پرله پسې کار او زیار په معنی دي چې ګټونکي سرته رسوي او بایلونکي په ترسره کولو کې پاتې راځي. ماتې او شکست په یو کار کې د پاتې راتللو، د موقوف او واک بایللو، پیسې له لاسه ورکولو او تر هر څه ساده خپلو غوښتنو ته د نه رسېدلو په معنی دي. د ذهني روزنې او پالنې دنده دا ده چې انسان دې ته چمتو کړي چې د ماتې او شکست پر مهال خپل ځان ونه بایلي او د شدیدې مایوسۍ له منګولو څخه وژغورل شي. ځکه چې د انسان ژوند د تل لپاره په ماتې او شکست باندې محکوم نه دی. ماتې او شکست د هر انسان د ژوند یوه برخه ده، خو دایمي نه. په یاد ولرئ، تر ټولو ډاډمنه لارښوونه چې تاسې د بریا په لار کې ورته اړتیا لرئ د ځان منل دي. د ځان منل تاسې د اوچت چلند او عمل وړ ګرځوي. موفق وګړي ستونزو او مشکلاتو ته په نوې بڼه ګوري. هغوی تل خپل روشن او کړنلارې ته نوې نقشې، نوې فکرونه او نوې فارمولونه غوره کوي. هغوی معقول خطرات مني او له ستونزو او خنډونو سره د مخامخ کېدو او د هغوی د لرې کولو پلان او توان لري. یوه مشهوره خبره ده چې وایي هر انسان د خپلې پوهې په اندازه فکر کوي.